ممکن له دغو لوبغاړو څخه یو څوک د کرکټ ستوری شي. ما دومره ځای دی داسې پوهېږي چې هره نقطه هر څه ورته ووایي د ټول درته تفصیل کړي. ما یو ښایستوکی ده چې د کرکټ کې ډېر زیات هغه راشد خان و. هغه ډېر خوښېږي. Yes. زمزمه. زه شینکای احمدي مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. له 2024 شلاوریز نړیوال کرکټ جام وروسته له کرکټ سره د خلکو علاقه په کومه سطحه باندې ده، راځئ په خپرونه کې راسره وګورئ. د دې کرکټ وروسته نړیوالو میدانونو ته همدغه لوبغاړي ځي. یو ځل ځوان دی له قمانه سره ښکاري له سره خبرې کړم. سلام علیکم. خیر جوړ شکر په خیر یې ژوند څنګه ده؟ شکر څه کوې؟ دغه ځای راغلی چې کرکټ وکړو. څومره وخت کې کرکټ کوې؟ یاره یو 2 کاله کې. په د کرکټ په لوبغاړو کې چا څخه متاثره شوی چې راغلی یا بال کوي یا بیټ کوي خپله بالر یې یا چا څخه متاثره شوی چې له راشد خان څخه او له نوین الحق هغه ډېر خوښېږي. یس زمزمه. بیا دې بیا وایې چې ته د انګلیسي لوستې ده؟ همدا کارتچر خلاصه کړې ده دا؟ نه ښه ډېر ښه. اکاډمۍ ته ځې؟ اکاډمۍ ته تصمیم لرم. څه وخت تصمیم لرې؟ همدغه د هوټ میاشت. څو کاله عمر لرې؟ 18. خو څو چې اکاډمۍ ته ځې 20 کلن کې بیا به 19 کلن ته برابر نه شي. 19 کلن خو نه په همدغه ملي ټیم کې. اول 19 کلن ته نه ځې؟ ته لکه ډېر تکړه یې بیا دې یا وایې. دغه تاسو چې وینئ دا دوی ویکټه ده. نو په نړیوالو لوبو کې خو لوکسي ویکټ وي چې ولګي هغه رڼا کوي د څنګ په لوړه سوې وي. د دوی له تیږې نه جوړه کړې ده او د څنګ دغه ساحه چې ده دې ته د واټ اندازه ویل کېږي. غلطه کړې خو مې نه وي همدغه رقم ده. بیټ دغسې ښودل کېږي د دوی واټ هم له غټ ده. دا به زه ورته صاف کړم. دا د دوی واټ ده او دې ته څنګ دغه پیچ ده. هغه نان سټاګ ده همدلته هغه عمومي سټاګ ده همدغسې ده. ته ما سره په کیپینګ کې ودرېږه زه به څو باله ووایم که دې خوښوي. ډېر وخت کې ته کیپري کوې؟ 2-3 کاله کې. مالا دا ډېر تیز بال کوي. واقعیت په ده کې ډېر استعداد ده. بیا 2024 شلاوریز نړیوال جام تیر شه. کومه لوبه دې وکتلې؟ ولا ټولې مې ولیدل. کومه ډېره جالبه وه؟ دا د بنګلادیش او افغانستان چې کوم ځای جالب و؟ د اخره اور اخره ور د چا و په یاده ده؟ د نوین الحق. ښه ډېر ښه. نوین الحق فکر کم کیچ و ایستلو LBW و. ښه کوم لوبغاړی دی په د ملي ټیم کې خوښېږي؟ ولا ټول مې خوښېږي خو فاروقي سره هم ډېر شوق دی. فضل حق فاروقي سره کوم وخت دې ورسره کتلي دي؟ نه ولا چې ورسره وګورې؟ شاید چې وګورې. څه وخت ورسره ګورې؟ بس چې هر وخت مې ولیدل. هغه چې وایي غمي په خاورو کې دي. ممکن له دغو لوبغاړو څخه یو څوک د کرکټ ستوری شي.
راتلونکی راشد خان شي، راتلونکی محمد نبی شي. نوم دې څه شی دی؟ شفیع الله. تخلص نه لرې؟ لرم. شفیع الله امیری. شفیع الله امیری. تخلص مې پوښتنه ځکه وکړه چې په کرکټ کې تخلص حتمي دی که څنګه؟ حتمي خو دا کرکټر څنګه د کرکټ سره کرکټ څومره وخت کې کرکټ کوې؟ ښه انجور یم. د کرکټ مې دغه اکاډمي کې یوه میچ کوي، بله اکاډمي چیرکمبات کې مې کړی ده، اته میاشتې مې کوي. له کومه ځایه دغه کرکټ تمرین ته راځې؟ د ابشار نه دی. هر په ورځ کې 2 ټایم راځي که نه یو ټایم راځي؟ نه یو ټایم راځم، 4 نه در 5. بیټ هم ښکارېږي، پیټونه دلته څنګ ګلاوز او هلمټ. څه دې خوښېږي په کرکټ کې؟ کرکټ کې مې بیټ مې ته نه وایې چې دې شان نه معلومېږي چې بیټ مې خوښېږي. څومره وخت کې دغه بیټ کوې؟ دلته څنګ ورسره بالینګ هم کوې؟ بالینګ مې ډېر زیاتره نه کوم، دی لږ کوم، بیټینګ زیات کوم. د چا شان ځان ته غوره کړی؟ هر لوبغاړی یو بیټینګ کې سوریا کمال ښه د هند نړیوال جام دې وکړ؟ چا لوبې ډېر خوند درکړ؟ د افغانستان دی. کومې لوبې؟ د اسټرالیا سره. نو په لوبغاړي دې کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي؟ ګربز مې خوښېږي. خو بیټ دې د سوریا کمال غوره کړی؟ ولې نه؟ دا خو نو دغه نه خوښېږي مې ګربز، بیټ د سوریا کمال. په هره کوڅه کې په غیر مناسبو ځایونو کې موږ ګورو چې خلک ماشومان تنکي ځوانان کرکټ ته مخه کړي، کرکټ کوي. دوه زره څلور شلوریز نړیوال جام چې تیر شوله، د کرکټ سره د خلکو علاقه زیاته شوله. تا څه وکړل؟ نړیوال جام دې وکتلو، کرکټ لوب دې وکتلې که نه؟ یاره وروره زمونږ هم علاقه ډېره ورسره زیاته ده، د کرکټ سره هم علاقه زیاته ده. مقصد په تلویزیونونو کې خو ګورو یې وله. چا لوبه ډېر خوند درکوي؟ دغه چې شی زدران ورته وایي ولا که پوهېږم نه، یو مجیب زدران ده، یو هغه ده دغه بل یو ابراهیم زدران، یو نه یو ښایستوکی ده چې د کرکټ کې ډېر زیات هغه راشد خان و، ډېر یې علاقمند دی، ډېر زیات علاقمند دی. د راشد خان څه شی ډېر خوند درکوي؟ بال راشد خان دغه لوبه کوي، دا د لوبه ډېره داسې جالبه ده او ډېره خوندوره لوبه کوي. کوم وخت احساساتي شوی په لوبه کې چې ګورې ډېر احساساتي شوی؟ یاره ولا هغه پروس کال نه بل کال ولا پاکستان سره کوم چې سره هغه وی ګټله، او په کابل کې داسې رقم ډزې چالان دی چې د ډېرې خوشحالتیا نه ور دغه هرې خوا ته مرنوي چې ورېدي، بلکل لکه چې اول کال مجاهدینو چې مجاهدین کابل ته راغله دغه پاکستان سره دا لوبه وګټله. کرکټ نړیوال جام کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله ښه وځلېدله، څنګه ارزوې
خیر زه بس موږ هم هغه نور چې په هغه نه پوهېږو خو هغه په تلویزیون د لیرې ګو کومه لوبه دې وکتله کومې لوبې ډېر خوند دا د نیوزیلند سوه او د هغه څه چې وه دا په اخر کې استرالیا څه شی ویل نو دا لوبې ولیدلې تر اخره پورې دې تر وکتلې اخره پورې مو وکتلې کله چې لوبه وګټل شي حتما احساسات وي نو ولې نه سړي ته احساسات ورسي زه نه غواړم چې د ما وړ اولاد چې هغه وکړم دا احساسات روش به چکه مکم ترې وکړو ډېرې احساسات ونه یعنې لاسي دې زده ونه کړه چې ماشومان خو زه د غوره خجالت کېم زه یم چې دغه پلار یو کار کو کنه دا به یوه بېادبي وي خو هغه موږ هم د هغه نه چکه مکه ورسره خوشحاله توچیغه ورسره وکړي ویې ګټل په کرکټ کې کوم لوبغاړی ډېر خوند درکوي لقماندان کومه لقماند ټول لوبغاړي خوند کوي خو د ګربز زیات هغه کوي خوند کوي نبي زیات خوند کوي راشد خان مجیب او هغه بل یو دی اتولرګه داسې ښه په آخر کې ښې لوبې هم وکړلې نوم یې سوي ابراهیم زدران ابراهیم زدران نه یو بل هم دی نور احمد لکڼوال خو دغه نوم یې ولا د یو اوس یعنې علاقمند یې علاقمند یې د ټولو خوند کوي خو بعضې بیا سړي ته زیات خوند ورکوي کرکټ څو ګټې لري د ځوانانو لپاره ګټې څه شی ده مثلا خو ګټه خو داسې ده چې یو خو مصروفیت دی او بل سپورت دی او وقت هم پې تېرېږي نو اوس نامي خلک یې هغه دي د ځوانانو سني مکمل یې هغه دي طرفدار دي او بله خبره نشته بې د کرکټ نه ما دومره ځای دي داسې پې پوهېږي چې هره نقطه هر څه ورته ووایې د ټول درته تفصیل کوي زه تا سر مې نه پې خلاصوي نه پې پوهېږم او د زمان ټول پوهېږي دا سپې پوهېږي چې هر څه شی داسې بیخي داسې وي تسکه کې د کرکټ استاد دی وړ دی نه هغه شپږ کلن اوته کلن دی دلته دی راشه دا هلکان ته د ده نه پوښتنه وکړه او دا نامې خدای بیخي دلته کښېنه کوم لوبغاړی دې ډېر خوښېږي ما ته لوبغاړی راشد خان د راشد خان څه شی دې خوښېږي بال یې دې خوښېږي نه څه شی هغه بیټ ښه بیټ کوي وی کوم شاټ یې دې خوښېږي هغه یو داسې خو انور به پیسې پر څلور منډې کې پنځه منډې آخر کې هم چې راشد خان ما بله بسې به زړه تم شو زه داسې کول موږ به د ریموټ هغه څخه کارتوني به م رااړه تر اوس مې ورسره جوړه راشد هلیکاپټر شاټونه شروع کړو سره ورته وی تاسو ټولو همکارانو په مننې سره د نن ورځې خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم